سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو ښایسته او وایرل او نوې ډیزاینداره ویډیو جوړه کړو. لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه یوه ویډیو کتلی شئ. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او نوې ډیزاینداره ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې ودانه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او همدارنګه دغه ویډیو درسره لایک کړئ. ملګرو، ما تاسو ته په ټلیګرام چینل او واټساپ چینل کې یو دوه ویډیوګانې او یوه کس اچولی، اول به هغه ډاونلوډ کړئ او نو ټوله طریقه پر درته په دغه ویډیو کې درته ښیم. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د دې لپاره به اول تاسو راشئ خپل انشاټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. دغه انشاټ اپلیکیشن که چېرې تاسو سره نه وي نو کولی شئ له پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو راخلاص کړه ملګرو، تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. په دغلته په ویډیو باندې کلیک کوئ، بیا به راشئ په دا نیو باندې به ورته کلیک کوئ. دلته به بیا ملګرو تاسو راشئ خپل یو عکس به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دغلته یو عکس انتخابوم ورته. دغه عکس مو چې کله انتخاب کړه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ د کانواس ته، په دغه ځای کې به دغه 2.3 دغه ډیزاین ورته انتخاب کړئ. ویډیو سایز به راشئ په ټیک مار باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ کراپ آپشن ته، په دغه ځای کې به هم هماغه 2.3 د ویډیو سایز ورته انتخاب کړئ. بیا به ملګرو دغلته خپل عکس لږ جوړ کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې که نه په دې باندې کلیک کړئ، بیا په دغه ساحه باندې کلیک کړئ او دا ویډیو به لږ دېخوا سکرول کړئ چې څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ هغومره به یې کوئ. بیا به دلته راشئ ملګرو تاسو فلټر آپشن ته. په دغه فلټر آپشن باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو، دلته به راشئ د اډجسټ ته. په دې چې کله کلیک کړئ ملګرو، دغلته به دغه اولنی آپشن باندې کلیک کړئ او د دې رڼا به لږ تته کړئ. بیا به راشئ دېخوا ملګرو دغه ایچ کوم تاسو ښکاري هایلایټ په نوم، په دغه باندې به کلیک کړئ او دا به دېخوا سکرول کړئ تر اخره پورې. بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ ملګرو په پی آی پي باندې به کلیک کړئ. راشئ دغلته به دغه یو عکس چې ما کوم درکړی و دا په ټلیګرام چینل او واټساپ چینل کې ما ته اچولی وي ملګرو. د ټلیګرام چینل او د واټساپ چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي. دا به دغسې سکرول کړئ ملګرو، په دغه دغه آپشن باندې کلیک کړئ او دغه ځان ته به سکرول کړئ. بیا به راشئ په دې دغه آپشن باندې په دې ځای باندې کلیک کړئ. دلته به دویم اول نمبر باندې کلیک کړئ. چې کله په اول نمبر باندې کلیک کړئ نو دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسېږي. دا وګورئ. بیا به راشئ ملګرو پی آی پي باندې به بیا کلیک کړئ. دلته به ما یو ویډیو درکړي ملګرو د چې 2 هرټ یعنې زړونه وایي، هغه به تاسو چې دی ملګرو راواخلئ. زه راځم ملګرو دغلته راخلم دغه ویډیو د ملګرو. دا مو چې کله راواخیسته ملګرو، راوشئ د بلینډ آپشن ته. په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په دا سکرین کوم هغه افیکټ چې دی په دې باندې کلیک کړئ. په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ ملګرو دغه به چې دی ملګرو والیوم آپشن ته او د دې او خپل اواز چې کوم دی دا به سلو کوئ. بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. همدارنګه چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ملګرو، دا به راوړئ په دغه ځای کې به یې کېږدئ. لږ به یې کوچنی کړئ ملګرو. چې کله مو کوچنی کړ دا په دغه ځای کې لږ داسې کوږ کړئ او کېږدئ ملګرو. په دغه دلته ګورئ ملګرو، په همدغه اندازه به یې کېږدئ. چې کله مو کېښوده ملګرو، اوس به راشئ ملګرو دا ساحه کې به دا کافي آپشن به ووهئ او دا به 2 دانې شي. بیا په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ دا به درته دغه ځای کې کېږدئ ملګرو. په دې بل څنګ کې به یې دغسې ورته کېږدئ. همدارنګه ملګرو چې کله مو دغه کېښوده بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړئ بېرته پی آی پي باندې کلیک کړئ. بیا په پی آی پي باندې کلیک کړئ. ما به یو بله ویډیو درکړې وي ملګرو چې هغه هم په ټلیګرام چینل او واټساپ چینل کې پیدا کولی شئ. او د واټساپ چینل لینک او د ټلیګرام چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی ملګرو. رابشئ دغه یوه ویډیو ده ملګرو. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ، رابشئ په دغه ساحه باندې به ورته کلیک کړئ او دا به دېخوا سکرول کړئ، غټه به یې کوئ، یعنې دغسې به یې کوئ. بیا به راشئ په دا بلینډ آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته په سکرین باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. نو دغه ویډیو به چې دی ملګرو ډیزاین به برابر شي. اوس به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ ټیکسټ آپشن ته. چې کله ټیکسټ آپشن ته راغله دلته به بیا په ټیکسټ آپشن باندې کلیک کړئ. دلته به ورته ولیکئ ملګرو فالو به ورته ولیکئ، یا هم ملګرو آی نیډ فالوورز دغسې هر شی چې تاسو ورته لیکئ هغه به ورته لیکئ. مثلا زه ورته لیکم فالو ټیچ عمر سکلز، یعنې موږ در سره اکاونټ در سره فالو کړئ ټیچ عمر سکلز. چې کله مو وکړل دلته بیا راځم د رنګونو برخې ته. په دغه رنګونو برخه کې تاسو کولی شئ چې د خپلې مرضۍ والا رنګ ورکړئ. زه مثلا راځم دلته زیړ رنګ ورکوم. همدارنګه په دغه ډبل ای چې کله باندې کلیک کړئ دې کې تاسو کولی شئ چې خپلې مرضۍ والا سټایل ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دلته د انګلیسي سټایل ورته انتخابوم. دغه هلته تاسو کولی شئ چې خپل د مرضۍ والا سټایل ورته انتخاب کړئ. بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ او دا به چې دی ملګرو په دغه لاندې بیخ کې ورته کېږدئ ملګرو. دغه دې ځای کې به یې کېږدئ ملګرو. د ویډیو د اخر کې به یې ورته کېږدئ. بیا په دغه آپشن باندې کلیک کړئ او دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسوئ. همدارنګه بیا به راشئ په دا ټیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به خپل هغه ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم ایډیټ عمرجان، یا تاسو هر څه چې ورته لیکئ رایټیس خپل نوم ورته لیکئ، هر څه چې ورته لیکئ. مثلا زه ورته لیکم ایډیټ عمرجان، زه صرف تاسو ته ښیم
بیا دلته راځم ملګرو ډبل ایت او دلته پښتو خاتون کې یو ډیزاین ورکوم مثلا دغسې یو ډیزاین ورکوم یا دا ډیزاین هر ډیزاین چې تاسو خوښیږي هغه به ورکوي بیا به راشئ په دغه ځای کې به د دې دواړو خطونو منځ کې به ورته کیږدئ بیا به چې کله ورته کېښودم ملګرو په دې ګورئ دا به دغه رقم ته کیږدئ په دا ټیکس اپشن باندې به کلیک او دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسوئ همدارنګه بیا به راشئ ملګرو تاسو دلته او آیډیو اپشن ته چې کله آیډیو اپشن ته راغلی په دغه ځای کې تاسو به اول دې ته یو موزیک هم انتخاب کړئ ملګرو موزیک کولی شئ چې د ویډیو نه هم انتخاب کړئ او همدارنګه کولی شئ له موزیک هغه اپشن نه هم انتخاب کړئ په ټیکسټ اپشن به ورته کلیک کړئ ملګرو او دغه ځای کې به د ویډیو آیډي کې چې کوم کلیپونه دي هغه به ورته ولیکئ ملګرو که چېرته د لیکلو طریقه نه درځي نو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما به درته ویډیو لینک اچولی د هغې ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې دلته لیکل وکړئ یعنې لیکلو طریقه هم په همغه ویډیو کې تاسو زده کولی شئ نو را به شئ پاس په ایکسپورټ باندې کلیک چې کله مو لیکل وکړه بیا به په ایکسپورټ باندې کلیک ملګرو نو تاسو سره به ویډیو ډاونلوډینګ روان شي یعنې ویډیو به درته ګالري ته روانه شي او سیو به شي ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نور پاک الله سپارم د خدای په امان